ملک د بجلی شارټفال د 6,000 میگاواټ نه سیوا شوی دی. د کم وروسته چې خیبر پښتونخوا کې د بجلی ناروا لوډ شیډینګ شروع شوی دی. پاور ډیویژن ذریعو تر مخه په ټول ملک کې 18 غنټو پورې د بجلی لوډ شیډینګ کولی شي. خبر درکوو په ملک کې د بجلی شارټفال د 6,000 میگاواټ نه سیوا شوی دی. د کم وروسته چې خیبر پښتونخوا کې د بجلی ناروا لوډ شیډینګ شروع شوی دی. پاور ډیویژن ذریعو تر مخه په ټول ملک کې د 18 غنټو پورې د بجلی لوډ شیډینګ کولی شي. د بجلی مجموعي پیداوار 23,480 میگاواټ او طلب 23,000 میگاواټ دی. د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې د تکنیکی خرابۍ او ترانسفارمر سوځېدو په مختلفو پیښو کې ولس ټوله شپه په ګرمۍ او تیاره کې تیره کړې ده. بلخوا په سیسټم د لوډ له وجې ټوله شپه مختلفو علاقو کې د بجلی د پټپټونې سلسله هم جاري وه، چې له وجې په ښارونو کې ولس سخت بدحاله شوي دي او په کورونو او جوماتونو کې اوبه هم ختمې شوي دي.